خبره ده د پنجاب یو جرنیل یې په بلوچستان کور کمانډر کړی دی آصف غفر یو جرنیل یې دلته کور کمانډر کړی دی ټول اختیار د هغوی په لاسونو کې دی موږ په تعصب خبره نه کوو خو دا یو حقیقت دی چې پنجاب د پنجاب جرنیلانو دا وطنونه په داسې انداز نیولي دي چې خلک ټیکنیکل هغه په بل نظر کتلی نه شي بیا د وهي بیا غدار او خلک نه د خپلو وسایلو تپوس کړی چې نه د خپلې ورته ژبې پته شته دی نه یې څه نمایندګي شته دی نه یې په خپله خاوره اختیار خو پرېږده د سره مشوره هم شته چې دلته څه کول دي نو لهذا لږ سوچ به کوو په ملي فکر به راټول شو راشئ چیرې تللي یئ چې غاړې سره میلاو کړو یو قام یو وطن یو دا یو حل دی که چیرې پښتانه راټول شول که پښتانه راټول شول تاسو به یې راته ښایئ چې پلانکی زورور دی ظالم دی بیا زه درته ګورم چې دی دلته ظلم کړی شي که نه شي کړلی هېڅ څوک به غږ نه وکړي زه یې دی کومه چې پښتانه د اتفاق په طرف روان دي احتیاط کول غواړي یو بل ته به په غورونه نه سره ورکوو یو بل به په څنګله نه سره ووایو چې زه ډېر ښه تلک ښه په یو ځای به سفر جاري کوو که تېرې خبرې سره یادوو تېر به په هر چا کې څه راوځي تېر پرېږدئ راځئ چې اوس روان شو هم اوس یې هم وخت دی په خاوره دی بیا د وینو لوبې را روانې دي او که غلی وې خاموش وې نو د یو بل غذاب په تمه کښېنئ بیا او کېدای شي په مساف وي خو ما یو خبره ورته کړې ده نن د مختلفو ګوندونو د مشرانو د ځوانانو نه یو هیله کوم چې په هغه کې ملګرتیا راسره وکړي ما یو خبره ورته کړې ده چې دا ستا اخري ګیم دی ته به دلته هار کېږي دا به راسره خوشحالي صاحب ضلع مومند پردو خلکو خپله شماروله چې اختیار یې زموږ په لاس کې دی او منظور به نه راځي نن د ضلع مومند او صافي خلکو ورته ثابته کړه چې زموږ خاوره ده چې څوک راځي دا زموږ د نیکونو تاریخي وطن دی 15,000 کاله کېږي چې موږ ته آباد یو په خپله خاوره موږ د تګ راتګ اجازت د چا نه اخلو خپل وطن مو دی خپل ته به ګرځو ډېره مننه